سلامونه. امید لرم ګرانو لیدونکو چې روغ جوړ او خوشاله استئ. نننی ټاپک د زموږ سی وی باره کې دې باره کې ډیرو دوستانو دی ویډیو باره کې درخواست کړی و او ما خپله ویلی چې دا ډیر یو مهم ټاپک دی او دې باره کې باید زه یو ویډیو جوړه کړم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې سی وی څه شی دی، څنګه سی وی جوړه کړو، کم معلومات سی وی لپاره پکار دي او سی وی او ریزومې په باره کې څه فرق دی. په دې ویډیو کې به تاسو دا هم ووینئ چې کم معلومات باید په سی وی کې وانچو او لیټر موټیویشن یا لطخ د موټیواسیون چې ورته په فرانسوي کې وایي هغې باره کې هم زه تاسو ته څه معلومات درکړم. نو امید لرم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په ډیر ځایونو کې به تاسو لیدلي چې په کوم ځای ته کار دپاره لاړ شئ او تاسو ته ووایي چې موږ ته خپله سی وي راولېږه. سی وي څه شی دی؟ واټ از ا سی وي؟ سی وي ته موږ کریکولم ویټا هم ورته وایو په انګلیش کې. سی وي کې ستا ټول هغه معلومات اچول کیږي چې کوم تا په سابقه کې کار کړی، په سابقه کې د تا څومره درس ویلی او ستا څه مثلا ستا څه خواهشات دي یا ستا اوبجیکټیو چې ورته وایي چې مثلا په آینده کې ته څه کول غواړې هغې باره کې او ستا خپل شخصي معلومات او ستا د خوښې مثلا ته چې سره علاقه لري هغې معلومات په سی وي کې اچول کیږي. سی وي باید موږ تاسو چې کله هم جوړو مختصره جوړه کړو. مثلا بعضې کسان دي چې سی وي جوړه کړي 2 صفحې 3 صفحې ډیره سی وي غټه سی وي جوړه کړي، نو هغسې هم نه دی پکار. سی وي باید حد اقل 2 صفحو نه زیاته نشي. سی وي کې کم معلومات موږ اچو. سی وي حد اقل په ما چې اکثره ځایونو کې لیدلی دي په 5 بخشونو باندې یا 5 تقسیمه شوي وي. په اولین تقسیم کې راځي ستاسو شخصي معلومات. اول ستاسو نوم لیکل شوی وي، مثلا زما نوم حمید الله دی، په اول سر کې زما نوم لیکل شوی وي. نوم نه لاندې بیا لیکل شوی وي چې زه څه شی یم، سافټویر انجینر یم، اکاونټنټ یم یا رنګ والا یم یا برق والا یم. هغې نه لاندې زما خپل هغه پروفیشن یا وظیفه لیکل شوي چې هغه کم کس ته ته سی وي لیږي هغه ته ډایرکټ ستا د دې نوم نه پته ولګېږي چې دا سړی دغه کار کولی شي. بیا د نوم نه لاندې چې کله ستاسو خپل وظیفه ولیکله هغې نه لاندې بیا تاسو باید خپل اډرس ولیکئ. مثلا ته کوم ځای کې اوسېږئ خپل اډرس دې ورکړئ. اډرس نه لاندې باید ستاسو خپل نور معلومات وي لکه ستاسو ټلیفون نمبر شو، ایمیل آی ډي شوله. همیشه زه تاسو ته یو نصیحت کوم او یو دغه ته کوم چې په سی وي کې هیڅ کلم خپل مثلا خپل قوم، خپل ملکیت د کوم ځای یا خپل دین باره کې دې باره کې دا په سی وي کې ونه لیکئ. ولې چې اکثره دا دغه غسیس ورته وایي، مثلا په انګلیش کې فرنچ کې او په دغه کې نه راځي پښتو کې رانه هیر شو چې پښتو کې ورته چیې وایي، خو ولې یو قسم تعصب پیدا کیږي. نو سی وي کې همیشه کوشش وکړئ چې دا معلومات پکې ونه لیکئ. صرف مختصر نوم، خپل نوم نه لاندې خپله وظیفه، وظیفې نه لاندې خپل ادرس او ادرس نه لاندې خپل ایمیل آی ډي او خپل ټلیفون نمبر. دا په اول بخش کې تاسو باید ولیکئ. دې نه لاندې بخش کې باید تاسو خپل ایکسپیرینس ولیکئ، خپله تجربه ولیکئ. مثلا په کم کال کې په کمې کمپنۍ سره د کار کړی و، هغې کمپنۍ نوم، هغې کمپنۍ اډرس او څه کار دی کاوه هغه کار باره کې معلومات لاندې ولیکئ. په دریم بخش کې باید تاسو خپل کوالیفیکیشن یا خپل کوالیفیکیشن ولیکئ. مثلا ستا څه تعلیم دی، کم تعلیم دې کړی دی، په کم ځای کې دې کړی دی او په کومه ډیګري دې اخیستې ده، په کم کال کې دې اخیستې ده. دا په دریم بخش کې ولیکئ. په څلورم بخش کې تاسو خپل انټرسټ ولیکئ. انټرسټ دې ته وایي چې مثلا ته چې سره علاقه لرې، ستا علاقه څه شی ده،
او هغې نه پس که بیا چېرته تاسو لیکئ لکه 5م بخش کې چې ته په کومو ژبو باندې پوهېږې کومې ژبې ویلی شي هغه ژبې په 5م بخش کې ورته ولیکئ یا په 4م بخش کې ورته ژبې ولیکئ 5م کې ورته خپله علاقه ولیکئ نو دغه د سی وي معلومات دي چې سی وي دپاره پکار دي. اوس مونږ خو ویلې چې سی وي دپاره سی وي څه شی ده سی وي دپاره کوم معلومات پکار دي دې باره کې مونږ معلومات واخیسته دې باره کې مونږ امید لرم چې پوه شوي چې سی وي څه شی ده او سی وي دپاره کم معلومات پکار دی. اوس راځو فرق د سی وي او ریزومې باره کې. همیشه هغه ورونه چې څوک چا تعلیم نشته دی څوک تعلیم نه لري هغه ورونو ته همیشه زما دغه یو خواست دی چې کله هم تاسو مثلا سی وي جوړوئ تاسو چې کوم کار ته اپلای کوئ هغه دپاره سی وي مو ورکوئ هغه دپاره ریزومې ورکوئ. ریزومې هم سی وي غوندې ده مثلا صرف سی وي غوندې ده خو ولې برق والا کار صرف د برق باره کې معلومات ولیکئ. هغه کسان چې چا تعلیم نشته دی د اشپزخانه والا کسان لکه مثلا څوک اشپزخانه کې کار کوي یا څوک په هوټل کې کار کوي هغه صرف د هوټل باره کې معلومات ولیکئ. ریزومې دې ته وایي چې مثلا ستاسو خپل شخصي معلومات او د هغه مشخص وظیفه چې کومه تا کړې ده هغې باره کې معلومات دا پکې صرف ولیکئ او ور ویلېږئ. مثلا هوټل دپاره ته که چېرته اپلای کوې هوټل کار دپاره او ته برق کار پکې ولیکې خپله سی وي کې د برق کار ولیکئ خو هوټل والا په برق کار باندې چې هغه خو ستا برق کار سره خوښ نه دی. هوټل والا ته چې ته کله هم سی وي لیکې باید د هوټل په مطابق ټول کار پکې ولیکې. که برق والا ته کار سی وي لیکې باید د برق کار پکې ټول ولیکې. که همداسې د صفایي یا نتویاج یا کلینینګ دپاره کار کوي ته باید کلینینګ باره کې پکې معلومات ولیکې چې مثلا ته خپل ځان وښیې چې ما د کلینینګ باره کې تجربه لرم یا د برق باره کې تجربه لرم یا د هوټل والا ته د هوټل باره کې تجربه لرم. نو همیشه کوشش وکړئ چې مختصره جوړه کړئ. او بله خبر دا ده چې مثلا داسې ونه کړئ چې تاسو د برق دپاره سی وي لیکئ تاسو پکې د صفایي کار هم ولیکئ او د هوټل کار هم پکې ولیکئ او د دغه کار هم پکې ولیکئ. نه چې کله هم سی وي جوړوئ چې د هوټل دپاره جوړوئ صرف د هوټل کارونه پکې ولیکئ که د برق دپاره جوړوئ صرف د برق کارونه پکې ولیکئ او که د صفایي دپاره جوړوئ صرف صفایي دپاره جوړه کړئ او که نور څه ډرایورۍ دپاره جوړوئ صرف ډرایوري کارونه پکې ولیکئ. همیشه ماغه د مطابق د کم شي دپاره چې ته ډیمانډ کوې کم شي دپاره چې ته خپل سی وي خپل اپلیکیشن لیکې د مقه د کار پکې ولیکئ. نو دا ریزومي شوله دا سی وي نه شوله. چې کله ته ریزومي جوړی نو ریزومي مختصر او سی وي چې بیا هغه 2 پیج صفحې هغه کې ستا هر قسم معلومات لیکل شوی هغې ته سی وي وایي. همیشه کوشش وکړئ چې دا اثریاتو سره د ریزومي باره کې څه فرق دی او په سی وي باره کې څه فرق دی. سی وي کې ستا ټول معلومات لیکل شوی چې مثلا ستا که نتویاج کلینینګ کړی وي تا که هوټل کې کار کړی وي تا که برق کې کار کړی وي تا که ډرایوري کړی وي دا ټول چې یو ځای ولیکې دا سی وي شوله. او چې کلینینګ دپاره صرف د صفایي کار بیل ولیکې یا د برق کار بیل ولیکې یا د ډرایوري کار بیل ولیکې یو کار دپاره مشخصه یوه سی وي جوړه کړې هغه ریزومي شوله. نو همیشه دغه فرق دی که نو که هغه ورونه چې څوک چا تعلیم نشته دی او غواړي ځان دپاره سی وي جوړه کړي هغه صرف ریزومي ولیکي ولې چې هغه خو یو تعلیم نشته دی. دویمه خبر دا ده چې مثلا هغه کس ته پته ولګي چې چاته ته سی وي لیکې چې هغه ته پته ولګي چې ته د دغه شي قابلیت لرې ته دغه شی کولی شي. نو ستاسو دپاره به مساني تاسو دپاره به دا اساني چې هغه کس به پوه شي چې اوله دا کس لیاقت لري دا کس تعلیم نه لري خو لیاقت لري. زنګ به درته وکړي کم نمبر دی چې سی وي کې ورکړی دی یا به ته اډرس ته خطر ولیږي او که چېرته ته کې هر شی ولیکې نو هغه به چې دی به زه اوس کم کار ته شم دی کم کار ته ولګوم نو هغه بیا خپله مثلا کنفیوز شي خپله ګول شي چې دا خو اوس ماته پته نشته چې دا کم قابلیت لري کم کار کې ډېر تجربه لري. نو همیشه کوشش وکړئ چې کله هم هغه ورونه چې څوک تعلیم نشته دی هغه ورونه چې څوک تعلیم نه لري کله هم لیږله سی وي مختصر د ماغه کم شي دپاره چې ته اپلای کوې کم شي دپاره چې ته خپله پوستلی کوې سی وي ورلېږې خپل اپلیکیشن ورلېږې د مقه شي باره کې ماغه کار باره کې معلومات ذکر کوي. اوس تاسو د دریو شیانو باره کې معلومات حاصل کړئ. یو هم دا حاصل کړئ چې سی وي څه شی دی دویم هم دا حاصل کړئ چې سی وي باره کې کم معلومات
پکار دی او دریم هم دا حاصل کړه چې سی وی او د سی وی ریزومې په باره کې څه فرق دی خو یوه خبر هغه کسان دپاره زه کوم څوک چې فرانسه کې اوسېږي یا په اروپا کې اوسېږي هغو لاړ شي لکه مثلا په انګلینډ کې یا لندن کې چې هغه ته جاب سنټر دی په فرانسه کې پولمپا ده که نه چې کوم چې تا ته وظیفه جوړوي دې ته همیشه کوشش وکړئ تاسو سی وي ور ولګئ دې ته ریزومي ور ونه لګئ ولې چې کله ستاسو یو پروفیشن یو وظیفه نه معلومه او تاسو غواړئ چې کوم یو کار کې واخلئ نو هغه کې چې باید څومره ډېر کارونه ولیکئ مثلا کېدای شي یو درته پیدا شي که برق کار هم پکې ولیکئ د برق کار هوټل کار یا د ډرایورۍ کار د هر کار چې پکې ولیکئ هغې کې څه مشکل نشته دی چې کله انتغیم چې ورته موږ او تاسو په فرانسه کې ورته انتغیم وایو یا پولمپا ورته وایو پولمپا بیل دی خو انتغیم بیل دی او یا په جاب سنټر ته لګي هغه کې خو چې کله د مشخص کار ته لګي ته باید مشخص معلومات پکې ولیکي صرف ما مقصد د دغه خبرې دا دویم راځو ډېر ځایونو کې تا نه انتغیم کې یا په پولمپا کې لتخ د موټیواسیون په فرانس کې ورته لتخ د موټیواسیون وي یا په انګلیش کې ورته موټیویشن لیټر وي دا څه شی دی موټیویشن لیټر کې صرف ته دا شی لیکي چې مثلا ته آینده کې څه غواړي چې دا صرف موږ دې دپاره موټیویشن سی وي مقصد دا دی چې ستا څه شی کولی شي او لتخ د موټیویشن مقصد دا دی چې مثلا ته په آینده کې څه کول غواړي یا دغه کمپنۍ دپاره یا دغه ارګنایزیشن دپاره چې ته کوم دپاره سی وي ورلګې دې کې د دې د آینده دپاره دغه کمپنۍ آینده دپاره څه شی کول غواړي ستا آیډیاز څه شی دي نو صرف موټیویشن لیټر کې دا لیکي هغه صرف یو ورقه ده اپلیکیشن دی مثلا ته خپل ځان باره کې معلومات پکې ولیکې چې زه غواړم دغه کمپنۍ دپاره یا زه په دغه پوسټ کې دغه د خاطره انټرسټډ یم یا دغه خاطره علاقه لرم او ځکه مې دا سی وي ورلیږله نو خپله سی وي هم کې لیکي چې ما خپل دغه سره خپله سی وي اټیچ کړې ده دغه کړې نو تاسو کولی شئ خپلې سی ویانو دپاره آنلاین په ګوګل ته لاړ شئ ګوګل کې په زرهاو ویب سایټونه پیدا کېږي چې کومې تاسو ته آنلاین سی وي جوړوي سی وي میکر دی اوس پې راته شه سی وي بلټن دی دومره ویب سایټونه چې صرف ګوګل کې ورکړئ چې میک سی وي آنلاین تاسو ته په زراو باندې ویب سایټونه راشي تاسو خپله سی وي په ماغزه کې صرف خپل معلومات پکې ورکړئ هر څه دا کوم معلومات چې تاسو ته ما ویلې بس صرف دغه معلومات غواړي تاسو پکې ورکړئ او آخر کې ډاونلوډ وکړئ سی وي به تاسو ته خپله ډاونلوډ شي اتومیټک جوړیږي هېڅ خبر نشته چې چاته وایي چې ما ته سی وي جوړه کړه یا ما ته دا جوړ کړه حتی هغه ځای کې بعضې ویب سایټونه لکه سی وي میکر کې ته ووښې چې مثلا الکتریشن دپاره سی وي جوړو تا ته صرف تا نه معلومات غواړي چې تا الکتریشن دپاره کم پوسټونه کړي دي کم دغه دي کړي صرف دا معلومات پکې ورکړي تا ته ډایرکټ سی وي جوړیږي هېڅ خبر نشته چې ته چاته سوال وکړي چې ما ته سی وي جوړه کړه یا ما ته دا وکړه یا سی وي همیشه چې کله هم جوړوئ همیشه مختصره جوړه کړئ همیشه صفحه جوړه کړئ ګرامټیکلی مثلا لفظونه چې کوم لیکئ داسې لفظونه پکې ولیکئ چې هغه کس ته ستا د سی وي نه هم پته ولګېږي چې ته دغه کار کول غواړې نو صرف دغه مقصد صرف هغه ورونو دپاره و چې څوک نشي کولی سی وي جوړه کړي سی وي باره کې ډېر معلومات نور هم شته دی خو زه مختصر او په ساده الفاظو کې مې تا ته ویلي چې ستاسو مازغه پې خلاص شي او تاسو یې جوړه کړئ نو که چېرته تاسو زیات معلومات د سی وي باره کې غواړئ چې څنګه ښه سی وي جوړه کړو او کوم شیونه باید سی وي کې واچو کوم شیونه پکې وانه چې په یوټیوب کې وګورئ په انګلیش کې فرانسوي کې په دې کې میلیونو ویډیوګانې پکې پرتې دي په یوټیوب کې هغه وګورئ دا صرف پښتو کې ما دې دپاره دغه تاسو ته وویلې چې ځکه ما په یوټیوب کې وکتل په پښتو کې داسې ویډیو پکې پیدا نه شوله چې معلومات ورکړي چې سی وي څه شی دی او څنګه نه دی ټول په انګلیش او فرانسوي کې دي نو تاسو همیشه کوشش وکړئ صرف دا ویډیو دغه دپاره وګورئ چې مازغه پې خلاص کړئ نورې ویډیوګانو دپاره یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب کې په زراو سی ویګانې پرتې دي سی وي باره کې معلومات پکې پراته دي نو امید لرم چې دا ویډیو به مې خوښه شوې وي او که څه معلومات غواړئ یا نور څه دغه غواړئ خپله سی وي جوړه کړئ خپله نشئ جوړولی بیا هم ما ته لاندې خپل ایمیل آی ډي یا خپل ټلیفون نمبر په کامنټ کې پرېږدئ نو انشاءالله چې زه څنګه وزګار شم زه به تاسو ته زنګ وهم تاسو سره معلومات واخلم سی وي به ته جوړه کړم او آنلاین به مفته تاسو ته په هر ملک کې هستئ که په جرمني کې هستئ په جرمني ژبه باندې زه دومره نه پوهېږم خو بیا هم لږ راځي په فرنچ انګلیش په دې ژبه کې کله انګلینډ کې هغه ورونه څوک انګلینډ کې سی وي غواړي جوړه کړي او که څوک فرانسه کې سی وي غواړي جوړه کړي هېڅ خبر نشته خپل ایمیل آی ډي یا خپل ټلیفون نمبر لاندې په کامنټ کې ولیکئ انشاءالله زه به تاسو ته چې څنګه ما ته وخت پیدا کېږي زه به یو ته زنګ وهم سی وي به ورته جوړوم او په ایمیل به ورلیږم مننه آباد اوسئ ژوندي اوسئ د خوشحاله لوی افغانستان په لور